وړم لکه وړی وسه شي که دوړی وسه شي که غوړي وسه شي که نغدی وسه شي د خدای په رضا موږ ته دی راکاني موږ ډېره موږ د هر شي مشتاق کوي خبره دې زه خدای لاندې راولې زما دې ملا ماما خطري څه بلا ودې نه جګېدی سم راله ما ته یې ویل چې زه خو راولې یم ما ته دلته څومره رسول الله که دومره څوک و چې موږ یې زی کټله راجګه کړې بیا خوشې ښځې راباندې راټولې شي چا راته داسې ووایه چې خدای د مرګ درکړه نه ولې خدای مونږ خو یو که نه مونږ به ستاسو خدمت کړو تاسو د خدای آباد دا نن ګورې ناروغه وه دا تلې وه سیتامې لره نه تلې وه ما سره چا وکړ مو خدمت او خفه کېږئ مه دا خو نیمګړې دنیا ده ډېر وخت یې تېر به شي خیر دی چې تاسو وایي که نه څه شی راته راته نو موږ مه هېروئ انشاءالله نو مونږ خو دا اوس هم ډېر وخت بعد ستاسو یعنې راغلو خبر هم ستاسو واخیستم دې لپاره راغلي یو چې ستاسو خبر واخلو چې څنګه ژوند څنګه تېرېږي تاسو څنګه یاستئ ژمی بیا را روان دی هوا په یخېدو ده او زما ته د ګوډو څوک نه سره چې ملا مه لرګي به راغلی راته لرګي به راوړو بل څه شی نه ته وایه ده نه ته په خپله پاک تاسو کور ته څه شی وړئ مونږ خو کور ته بس داسې را چې لرګي مړو ژمی ما ته ټول ته چې لرګي به راوړې وړه ورسره غواړې غواړي که نه غوړي خلا کره کره اوس هم شته چای غواړو میوه غواړو بوره غواړو هر څه غواړو تاسو داسې راتلی که نه ما داسې ځان سره تاسو ته خو نه ښکاري ستاسو د خدمت لپاره ما یو وړوکی ځان سره راوستی که تاسو ولید د خندانه به ورته مړی سي دا به ستاسو خدمت که صحیح ده امین الله دې ستاسو روزي خیر اوسې خدای مو بخښه الله دې ستاسو ارمان ټول تاسو سره او دا ټول ننګه یاست ټول ما ویل نن ورونه یاست او چې څه شی ستا کور ته لګېږي هغه ننګه هم لګېږي خاص نه لرو وړه نه لرو چای نه لرو ګوړه نه لرو میوه نه لرو هغه جامه خو پرېږده کله تا خیرات راکړي او کله هغه راکړي هغه خو به داسې سي دغه یوه خور هم در سره که سارا کې مړی ژوندی وشي هغلته رانه لاړه سي موږ بیا ناستې کړو اوله بله زه راولېږم دا نه وه جلال آباد ته تللې وه سیتامې کې شپه وه اخلاقو هېڅوک هم راسره وه په نارې په نوري باندې پراته څه شی به م کړی ښځې راباندې او پاس ختلې وې راوغورځېدې و پاس خو ځای تنګ دی نه میاشتې دي هغه د خښتو باندې بیا پاس سملاسمه چې سبۍ مانځه له راپاڅېدم لمونځ به وکړم نو بیا ایله که اور مې بلولی سو زه چې بیا څوک نه وي دغسې ځان ته ډکي په ځای کې پښو کې ونیسم بیا دغسې تیلی ورته ووهم نو لی ولګېږي او دا دوه درې جوړه کالي مې وسوځېده غوښې مې وسوځېدې هګېډه نه مو دا ښه وه خوړنده شوه څه بلا ووهلم څه مرض راباندې کېناست او په پونس مې چې په خمه راښکته کړم دا نورپیا ده دراز لاندې راولېد لاندې بیا داسې ونه ولیدم داسې نیغه کېناستم ملا مې ټوله وشره کېده نو خدای ملا مې ختلي دا 2 میاشتې مې په کټ کې تېرې خدای ستا د دارو د رقم نسته خدای دا یې پاس مین مامانه مې وکړه چې کله راوغورځېدې یعنې دارو ته چا بېوسۍ نه پاتې وي بېوسۍ نه پاتې وم او دغه خور مه چې بیا راله نو بیا خلا چې 3 ځلې لاړه او مین مامانه یې راته 3 نسخې راوړې خو خلا کړو راباندې د اغزي که در تاثیر م او د مین ماما روپۍ راباندې پاتې دي ولې ډېرې پاتې دي 3-4 نسخې مته نې وکړي او د جلال آباد روپۍ راسره نسته دی چې زه لاړه سم او زه په ډانترانو د ملا اسري وباسم نن مې مته وي چې ستا هېڅ هم وایه د 3 کسو خرڅونه زه ور ورکړم د یو سره سړی لګېږي موږ به څنګه لاړ شو یو سره دا خور ځي الله چې په نارې په ناوري راځو که موږ به اوبه ښکلي نه ما د خدای بېوسۍ نه اوبه مې خلا کو ښکلي او بله ځم دغې لیرته یې ویله چې خیر دی موږ ځوم په نارې ځوم په نارې مال روبۍ تاسو لې سترګې لرئ ورته ګورئ ما زه بې سترګو روانه یم خدای وازه خوله مې نیولې یو غړپ اوبه چا خولې کې راکړې وای د دې زوی ته مې چې لږې اوبه راکړه هغه مور مړی لاړه کوڅه کې بوتل پروت و راوایه حساب یې وړې هغه د بمې ته ونیو دا سرې غوټېدلې اوبه یې راکړه چې زما وسه نه کېده د 10 روپۍ چې موږ اخیستې چې ټوله ورځ یې کړنجه وکه وږو خو په زړه مې تېری نور لاس ته نه راځي واده ورېده داسې یو خلا چې بدتر یو چې به زړه وشوه که نه نو داسې م دا زړه ډک دی چې ورې را بنا کړو نو خلا چې تاسو هم راسره وزاړېدی پاتې موږ خو څه به وکړو نو تېری درک راته نور نه راځي چې د خدای په در کې بله اسرم نشته بې د الله نه او الله هم که عرض اخیسته وي به نم کام شته او نم کابل شته ناستې د خدای په دې وچه ځمکه خیرات له ناستې وو
که زما د پلار من پټی دی که نیمن دی هغه اوس اخلاقو دانه پکې شي نو که چاره سره کومک که هغه دنیا دی رڼا شي دا دیم رڼا شي که وایي نه که هم خدای دی رڼا که او زموږ د خدای صبر راکه خو خدای د ایمان سره مرګ راکه موږ دا ځمکه څه کوو تیشه یې کړو په دې دنیا هم وجل کې ناست یو په هغې دنیا هم وجل کې کښېني چې مونږ نه کړې او دس ونه کړې تاله خو چټي جنت نه درکوي باندې به یې واخلو ما چې الله هم ګوري کې به نو کرارې به تاسو چې راکړې وې په هغې باندې خپله چې 15 لک ځان ته غنم واخیست چا میوه په واخیسته بړم په واخیسته لوی کال وته کال نو چې شی را باندې نور به څه ویم واخو موږ پیڅم نو د لرګیو نور درک نشته که لرګي چا راته راوړه موږ به وربل کړو اوسه پورې د ګرمۍ نه ډډې سوځېدې او اوس دغه پکۍ خپله چې موږ په سوال باندې وغوښتی دغه پاس دغه پکۍ خپله چې سوال دي درته راکړی او دغه بل پکۍ چې و دغه مات سو دغه وران سو همداسې هریان دریان ناست اوسه پورې مو ګرمۍ نه ډډې سوځېدې او تېرې به د یخنۍ نه ډډې سوځي نو که خدای مو او چېرې څوک راباندې الله مهربانه کړه خدای د هغو هم ډېره او تېره ورکړه موږ له یې راکړه ښه به یې که رانه کړم داسې به یو ځای کې ناست یو غوني څه به وکړو که نه زموږ خو وسه نشته نه سړی لرو نه تبرګی لرو نه ایم او بیلچه لرو چې توره په وکړو لیا سړی د چایي تبرګي سوال وکړو لیا تبرګی سړي سوال کپن خو به تاسو سوالګري چا دغه ته یې راته راوړی یم کپن خو به تاسو راکړئ موږ یې راوړو خوارۍ نه یو نور به څه ویو نو خبرې ډېرې دي زړه داسې ډک دی چې موږ دا زړه ډک دی چې زاړي چې څوک نه یې خدای ټوله ورځ رمباړي وم ناست هغه پښتنو ته وځو بیا غلا چې خاندو ورسره ناست یاره زه خدای چې موږ دا 1000 کاله ځان ته یوه ټوټه جامه نه ده کړې کله تا راکړې واده ده کړی کله هغه راکړې کله هغې راکړې کله مېوې خور واده کړی کمیس یې راته کړی چې موږ ځان ته نه دی کړی زما د مور هم ډېر کلونه وشو او پلار مې ملا مې ستا 10 کاله خو به یې شوي نور خو پټی او پوله دا او ته په هله کې نو کړه چې دا 10 کاله زه په دې وچه ځمکه وتولیدم شریکه ته یې پکې دانې جګېدی نه شم. واچېدې خاورې په کاسه سي نو نه څه او چې نه یې کاري زړه وار نه کړ چې به چې دغه خور زموږ د برانډې نه راولې ده خلاقو د یو د غیر انداره کړه سره سته او تاسو چې راکړې وې هغه د اوسه پورې وشوي زما را باندې راغی نه لرګی لرو نه بخارۍ لرو نه تیشی لرو دغه خور ده وړم لکه وړی وسه شي که دوړی وسه شي که غوړي وسه شي که نغدی وسه شي د خدای په رضا موږ ته دی راکاني موږ ډېره موږ د هر شي مشته کوي که تیشی وسه شي که ډېر یو که لږي خو موږ ته دی راکه موږ باندې سوء زمی راغی دا خور مې راولې د دغې نه دومره تیشی موږ سره نه وو چاریانه دریانه ناست همدا د سوالي شومړي دی راوړو یې خدای د وبخښکیه دغې باندې که خصۍ وه خصۍ وی که نه وه خصه وي ناسته ده ابلز مې ورته ویل چې خدای هم شته خدای به مرز واخلي اوس هم دا لګیا وه چې ښځې لاړې لره خوا عریضې کاني او پلانکی که مال موږ الله لرو الله به مرز واخلي الله هم شته دی خدای به یې راکړه نو خدای د تاسو سره ډېر ښه وکړه او هغه لورې خلکو سره دی هم خدای وکړه